إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو، مبارک آیت چې تلاوت شو په دې کې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته په ټولنه کې د هغه صحیح او سالم ژوند یو اساسي لارښوونه فرمایي. ځکه انسانان چې ټولنه کې اوسیږي ټول د استعداد د لحاظ نه، د علم د لحاظ نه، د فکر د لحاظ نه، د مختلفو نواحیو د لحاظه دوی توپیرونه لري. ټول یو رقم نه دي، ټول علما نه دي، ټول ډاکټران نه دي، ټول ساینسدانان نه دي، ټول بې سواده نه دي. هر انسان خپل مسلک لري، خپل استعداد لري، خپل مهارت لري، خپل ذهنیت لري. د دپاره چې د انسانانو بالخصوص هغه دینی ژوند په ښه شکل باندې تیر شي، نو الله عز وجل دغه لارښوونه موږ او تاسو ته فرمایي. د آیت په ابتدا کې الله عز وجل فرمایي چې ای مؤمنانو، یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان لرئ، ای د ایمان خاوندانو، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تاسو اطاعت وکړئ، فرمان برداری وکړئ د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم. هغه حکم، هغه فرمان چې د الله له لورې تاسو ته نازل شوی دی، هغه څه چې د الله عز وجل اوامر دي او څه چې نواهی دي، د هغې مطابق عمل وکړئ. والرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ، هغه احکام چې د الله تاسو ته رسوي د هغې پیروي وکړئ، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند باندې اقتدا وکړئ، د هغه د سنتونو پیروي وکړئ. بیا فرمایي فإن تنازعتم فی شیء، که چیرې تاسو کې په یو دینی مسله کې، یو موضوع کې اختلاف پیدا کیږي، یا د دنیا په امورو کې اختلاف پیدا کیږي، د هغې حل تاسو چیرته ولټوئ؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. که چیرې تاسو په یو موضوع کې اختلاف سره پیدا که او خپله محل کولی نشو، نو بیا د هغې حل د الله عز وجل په دستوراتو کې او د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتونو او حدیثو کې ولټوئ. خپل د ژوند ټول مشکلات، که هغه کورني مسایل دي، که هغه اقتصادي مسایل دي، که هغه اداري مسایل دي، که هغه د همسایګي مسایل دي، ټولنیز مسایل دي، هره موضوع د هغې حل، د هغې حکم د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په دستوراتو کې ولټوئ. یعنی د شریعت مطابق خپل دستورات حل کړئ. دا چې موږ او تاسو په ټولنه کې نن سبا متاسفانه اوس هم هماغه د جاهلیت زمانې عادتونه لا تر اوسه هم پاتې دي. 21مه پیړۍ کې به مسلمان اوسیږي، سپوږمۍ ته مریخ ته خلک وختل، مګر دوی بیا هم هماغه د پخواني جاهلیت کې دي. ته به ورته د قرآن آیت وایي، د الله حکم ورته بیانوي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم ورته بیانوي، دی به نه قرآن در سره مني، نه به د پیغمبر حدیث در سره مني، وایي زه در سره په پښتو حلوم. دا کومه پښتو ده چې قرآن ردوي، دا کومه پښتو ده چې حدیث ردوي، دا کومه پښتو ده چې د شریعت احکام ردوي، زه په پښتو در سره حلوم. ما ته قرآن مو وایه، ما ته د الله آیت مو تلاوت کوه، ما ته د پیغمبر حدیث مو وایه. هغه انسان چې قصدن په نیت او اراده سره د الله حکم ردوي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم ردوي، او د هماغه د جاهلیت پښتو ته ورځي، دغه انسان د اسلام دایرې څخه وځي، دی په صراحت سره کافر کیږي. ځکه قصدن عنادن په اراده سره د الله حکم ردوي،
زه د الله حکم نه منم، د پیغمبر حکم نه منم، زه در سره په پښتو فیصله کوم. د پښتو فیصله به څه وي؟ قتل به ورور کړی وي، لور بیچاره به په بد کې ورکوي، ګناه به یو انسان کړی وي، پړه به په بل چا باندې اچوي. نو هماغه ناروا احکام به تطبیقوي در باندې. ملک به درنه پیسې غواړي، دی به درنه یو رقم حکم بل حکم، دې ته به بیا ټولنه کې خوشحاله وي چې دا د فلاني ملک صاحب راته فیصله وکړه، فلاني مشر راته فیصله وکړه. نو د الله حکم چې زمونږ او تاسو د ژوند د اسانتیا دپاره، زمونږ د سعادت تضمین دی، زمونږ خوشبختي په هغې کې د هغه به پرېږدي، بیا به هماغه جاهلیت ته رجوع کوو. زما د خبرو نه غلط تعبیر ونه کړئ ورونو، زه پښتو ته غلط نه وایم، پښتو د یو معرفت او د تعارف یو ژبه وسیله ده، مګر دا چې ته هغه ناروا د جاهلیت عادتونو ته پښتو وایي، دغه بیا جهالت د خپله چې ته د هغې په مقابل کې د الله او د رسول حکم پرېږدې، زه په پښتو در سره فیصله کوم، زه در سره په دې شکل فیصله کوم. نو دغه خپله جهالت دی. ځکه په دې آیت کې الله عز وجل په صراحت سره موږ او تاسو ته فرمایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. په هغه مسله کې چې تاسو اختلاف پیدا کړ، الله او رسول ته پکې رجوع وکړئ. د الله په دې کې څه حکم دی، د رسول څه حکم دی. او چې کله تا ته د الله او د رسول حکم بیان شو، بیا ته اختیار نه لري چې کله پښتو وایي او کله یو سوای او کله بل سوای، جاهلیت ته رجوع کوي. ځکه الله عز وجل بل آیات کې موږ او تاسو ته فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قسم په الله، قسم د ستا په پروردګار باندې یا محمد صلی الله علیه وسلم، دغه انسانان مؤمنان نه دي، انسانان مؤمنان نه دي تر هغه پورې چې په هر موضوع کې، هر مسله کې تا فیصله کوونکی ونه ګرځوي، یعنی خپل فیصلې د الله او د رسول په حکم سره تر سره نه کړي. او کله چې د الله او د رسول فیصله او حکم ورته واورول شي، دوی هغه قبول کړي او په هغې باندې خپل زړونو کې هیڅ تردد احساس نه کړي، د الله او د رسول حکم ته تسلیم شي. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، بیا د دوی په نفس کې هیڅ حرج، هیڅ تردد، هیڅ خوف پاتې نشي، ځکه دا د الله حکم دی، زه ورته تسلیم یم، ولو که ظاهرا ستا په تاوان کې وي، ولو که ظاهرا ستا د کورنۍ په تاوان کې وي، ولو که ظاهرا ستا د اولاد یا خپلوان په تاوان کې وي، ځکه د الله او د رسول حکم دی، همدغه به منې. کله په میراث باندې ځان ټینګو، یو حق به درته معلوم وي چې دا د فلاني حق دی، ځان به د کلک کړی وي، بهانې به ورته جوړوي، په یو شکل په بل شکل انسانان به محروموي په دې باندې. کله د نکاح مسایلو کې ده، کله د طلاق مسایلو کې ده، کله د تجارتي مسایلو کې ده، کله نور کورني مسایلو کې ده، کله شخصي اختلافاتو کې ده، خو د الله او د رسول حکم به ردوي. نو دلته الله عز وجل مونږ او تاسو ته فرمایي چې فردوه الى الله والرسول، تاسو هر حکم، هر فیصله الله او رسول ته پرېږدئ چې الله درته سوای او رسول درته سوای. ان کنتم تؤمنون بالله، کچېرې تاسو په الله ایمان لرئ او په آخرت ایمان لرئ، ځکه دا د مؤمن صفت دی. اما هغه څوک چې د الله حکم ته چې ورته معلوم دی، ورته بیانېږي او دی ورته شا اړوي، د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دته بیانېږي، دته اورول کېږي، دی اوري، ور باندې پوهېږي، تا ته وایي چې ولا ماته قرآن او حدیث مه وایي، زه په فلاني او فلاني شکل فیصله کوم. نو دلته الله وایي ان کنتم تؤمنون، که چیرې تاسو ایمان لرئ. په دې معنی هغه څوک چې دا کار کوي بیا ایمان نه لري، دی بیا د اسلام دعوه نه کوي، دی د ایمان دعوه بیا نه کوي. ځکه بل آیت کې الله عز وجل مونږ او تاسو ته فرمایي افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، آیا تاسو د قرآن په یو برخه عمل کوئ او بل برخه نه انکار کوئ؟ هغه آیت چې تا ته ظاهرا په منفعت کې دی، ستا پکې ګټه ده، ولا څه بهترین کتاب دی، څومره ښکلی الله دی، څومره ښکلی رسول دی، مګر هغه ځای کې چې بیا ظاهرا تا ته تاوان دی، ولا زه نه منم، دا اصولیت دی او دا سخت دریځي دی او دا د طالب حکم دی او دا د فلاني حکم دی. دلته کله کله زه هم اورم دا خبره، والله دا زمونږ امام هم بل طرف ته روان دی، لږ افراط کوي په ځینې مسایلو کې، او دغه امام طالبي فکر لري. زه تا ته د الله حکم بیانوم، د پیغمبر حکم درته بیانوم، که دا ته ورته داعش وایي، که ته ورته طالب وایي، که ته ورته هر څه وایي، دا ستا خپل جهالت دی چې هر نوم پرېږدې. خو زه درته صریح آیات لولم چې دا الله درته دا رقم وایي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم درته دا رقم وایي. ما ته دا مهمه نه ده چې ته هر نوم په ما باندې کېږده، دا ستا خپل جهالت دی. مګر دا چې انسانان په ټولنه کې یو برابر نه دي، هر سړی دغه توانمندي نه لري چې د قرآن څخه، هر سړی دا توانمندي نه لري چې د قرآن څخه مستقیم خپل احکام واخلي، هر سړی دا توانمندي نه لري چې د حدیثو څخه خپل احکام استنباط کړي. نو ځکه الله عز وجل بیا عامه خلکو ته، یعنی د علما وظیفه دا ده چې د قرآن او د حدیث نه واخلي. اما عامه خلکو ته هغه څوک چې د قرآن او د حدیث نه د استنباط توانمندي نه لري، بیا دوی ته الله عز وجل بل حکم کوي
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ای مسلمانانو په هغه مسله باندې چې تاسو نه پوهیږئ او مستقیم د قرآن او حدیث نه برداشت نشئ کولای، یعنی هغه عمر علمیت، هغه عمر استعداد، هغه علوم چې د یو استنباط لپاره د مجتهد لپاره لازم د ته نه لري، بیا څه باید وکړي؟ فاسألوا اهل الذکر، بیا پوښتنه وکړئ د علماو څخه. اهل الذکر، اهل مسلک، اهل تخصص، علما، هغه عالم چې هغه دیندار دی، تقوادار دی، دینی مسایلو باندې پوه دی او ستا پر باندې اعتماد دی، د هغه نه پوښتنه وکړه. او هر کله چې همدغه عالم تا ته د الله او د رسول او د شریعت حکم بیانوي، همدغه حکم ومنه، په همغې باندې عمل وکړه، ځکه دغه عالم تا نه ګمراه کوي، ستا ګناه په خپله غاړه نشي اخیستلی، نه اخلي. که رباني عالم وي، حقیقي عالم دی، تا هېڅکله نه ګمراه کوي، تا ته هېڅکله فتوا غلطه نه درکوي. نو د خپل عالم نه پوښتنه وکړه، د عالم نه پوښتنه وکړه، ځکه دا د قرآن حکم دی. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که چیرې تاسو نه پوهیږئ، بیا د علماو نه پوښتنه وکړئ، ځکه هر سړی د استنباط او د فتوا هغه صلاحیت او توانمندي نه لري. نو د چا نه باید پوښتنه وکړو چې د چا په امانتدارۍ باندې اعتماد لرو، د چا په علمیت باندې یقین او باور لرو، د چا په شخصیت باندې باور لرو، او دا چې دی موږ او تاسو ته دوکه چل نه راکوي، فریب نه راکوي، خیانت نه کوي، حقیقت راته بیانوي. ځکه الله عز وجل په هغه ځای کې چې که څوک چاته ناروا فتوا ورکوي، حلال ورته حراموي او حرام ورته حلالوي، دا د شرک نه هم عاقبت کې پورته دی. یو چاته ښه معلوم دی چې دغه کار حرام دی، بیا تاته حلالوي، یو کار حلال دی تاته حراموي، قصدن په صراحت سره یقین سره معلوم دی چې حلال دی او حرام دی، او دی بیا هم پکې تصرف کوي، دا د شرک نه پورته ګناه لري. ځکه الله عز وجل کله چې دا شرک ذکر کوي، بیا په آخره کې فرمای وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چې تاسو په الله باندې دروغ ووایئ، الله پورې وتړئ هغه څه چې تاسو پرې نه پوهیږئ. الله درته وایي دا کار حرام دی او ته وایي حرام دی، الله درته وایي حرام دی ته وایي حلال دی. مختلف بهانې به د خپل ځان لپاره جوړوو، نه دا هدف دا رقم نه دی او دا هدف دا رقم نه دی. یو چاته ما ویل چې خنزیر غوښه حرام ده، ول نه صاحب هغه پخواني نسلونه و، دا اوسنی خنزیر حرام نه دی. شراب حرام دی، نه صاحب دا پخواني شراب دا رقم دا رقم، اوسنی شراب دا رقم دا رقم دی. نو هر سړی به ځان ته خپل دلیل جوړوي. هماغه چې د الله حکم دی تا ته حکم دی، په هغې باندې عمل وکړه که چېرې مؤمن یې. نو په همدغه اساس مسلمانانو هغه څوک چې فتوا ورکوي، دی د الله په نزد مسؤلیت لري. او صحابه کرامو به یو بل ته ویل چې اجرأکم علی الفتوى اجرأکم علی النار، هغه څوک چې په فتوا ورکولو کې ډیر جرأت لري، دی به جهنم ته ورتګ کې هم ډیر جرأت لري. ځکه که چیرې دی دقت ونه کړي، امانتداري ونه کړي، بې ځایه فتواګانې ورکوي، غلط او ناروا فتواګانې ورکوي، دی به دوزخ ته هم تیز ځي. څرنګه چې فتوا په تیزۍ سره ورکوي، دوزخ ته به هم په همدغه تیزۍ سره ځي. نو ځکه په دغه اساس باندې فتوا کې ډیر احتیاط پکار دی، اجتهادي مسایلو کې ډیر احتیاط پکار دی. نو هغه څوک ته چاته تاسو ورشئ چې هغه امانتدار دی، عالم دی، تقوادار دی، او څوک چې فتوا ورکوي هغه هم باید خپل آخرت او الله عز وجل په یاد ولري. یو مسله مسلمانانو دا ده چې کله یو مفتی ما ته څوک راځي یا بل عالم ته ورځي، که دی په یو مسله باندې پوه نشي، دا د عیب خبره نه ده. د الله ذات علیم دی، کامل دی، هیڅ انسان کامل نه دی غیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې معصوم دی. مگر انسانانو کې نقصان شته. یو عالم د په دې نه شرمېږي چې چاته وایي زه نه پوهېږم. عالم ته دا د شرم خبره نه ده چې زه چاته وایم چې ولا فی الحال زه په دې مسله نه پوهېږم، زه به کتابونو ته رجوع وکړم، زه به قرآن او حدیث ته رجوع وکړم، سبا به درته جواب درکړم، یو میاشت وروسته به جواب درته درکړم. ځکه په دنیا کې ډېر غټ علما الحمدلله شته. الله قرآن عظیم شان کې فرمایي وفوق کل ذی علم علیم، د هر علم خاون په سر بل عالم شته. کته په دنیا کې هر څومره متبحر عالم هم وسې کو تانه بل عالم هم شته په دنیا کې. ځکه کله چې موسی علیه السلام نه یو چا پوښتنه وکړه چې آیا ستانه بل عالم شته، موسی علیه السلام ورته ویل نه. الله عز وجل موسی علیه السلام عتاب کړي چې زما یو بنده شته په فلاني ځای کې، هغه تانه ډېر ښه پوهېږي. موسی علیه السلام دا خبره په بد نیت نه وکړې، ځکه پیغمبر د الله دی او د الله پیغمبر باید تر ټولو پوه وي. مګر دا چې د الا ان یشاء الله نه ویلې، الله عز وجل ورته وښوده چې تانه هم زما یو بنده ډېر پوه شته. تر دې چې موسی علیه السلام دغه خواته لاړ او دغه شاګردي اختیار کړه، دغه څخه زده کړه وکړه. نو دا که زه په یو مسله باندې نه پوهېږم، زه به پوښتنه کوم د بل عالم څخه، زه به کتابونو ته رجوع کوم، زه به قرآن او حدیث ته رجوع کوم، تا ته به صحیح جواب درکوم. حتمي نه ده چې ته مانه آنن پوښتنه وکړې او زه تا ته جواب درکړم، او که جواب مې در نه کوله امام مې بند واچوه، امام مې بند کړه، امام نه مې داسې پوښتنه وکړه، امام نه مې داسې پوښتنه وکړه. کله کله موږ داسې یو بېهوده پوښتنې اورو چې نه د دنیا ګټه پکې شته نه د آخرت ګټه شته، په فقط ما امتحانول غواړي چې دغه د څومره پوهېږي یا د څه راته وایي.
نو کداګه جواب ورته ورکې هم فائدہ ورته نه رسوي که جواب ورته ورنکړي نقصان ورته نه رسوي. دا یو به هدا پښتنه ورته څه کوو چې اوسو مثالونه زور سره درته وایم. منګ او تاسو مسلمانانو په استرالیا کې ژوند کوو. هغه څوک چې دلته ژوند کوي باید د خپل امام پیروي وکړي، په خپل امام باندې اعتماد پیدا کړي یا په خپل عالم باندې اعتماد پیدا کړي. کنځ نه بل عالم دلته الحمدلله علما ډیر دي. د دې په یو عالم باندې چې تاسو پر اعتماد د تاسو پر یقین د چې د عالم د تقوادار د دیندار دی د موږ نه تیر باسي غلط او ناروا کار موږ ته نه کوي. زمون مسؤلیت په غاړه نشي اخیستلای په ناروا فتوا کې. داس یو عالم پیدا کړي اعتماد پر خپل جوړ کړي د هغه نه پوښتنه وکړي. وارداتي فتواګانو باندې دلته عمل مکوي. سړی به اوسېږي ملبورن کې فتوا به د کندهار څخه راغواړي. یو ته زنګ وه چې ولا ملبورن کې موږ دغه مشکل سره مو کیسو کو دلته کله کوټې ته زنګ وه کله پېښور ته زنګ وه کله جلال آباد ته زنګ وه. هغه عالم د دې په شرایطو بلد نه دی، هغه عالم د دې په احوالو بلد نه دی، هغه عالم ته ستا د ژوند کیفیت معلوم نه دی. هغه به تا ته فتوا درکوي د یو بل محیط په اساس باندې. ځکه فتوا زمان او مکان او شرایطو سره تغییر خوري. عین موضوع به وي تا ته په غرب کې عالم یو فتوا درکوي، شرق کې به عالم بل فتوا درکوي. ځکه محیط، شرایط، زمان، مکان، احوال تغییر خوري. نو په فرعي مسایلو کې فتواګانې تغییر خوري. په دغه اساس باندې مسلمانانو زما مشوره ده چې د خپل علماو نه په دې محیط کې پوښتنه وکړي. هغه عالم چې تا ته د کندهار څخه جواب درکوي، د جلال آباد څخه جواب درکوي، یا د کوټې څخه یا پېښور څخه، هغه د خپل محیط مطابق تا ته جواب درکوي. ځکه هغه ته دغه محیط معلوم نه دی، د دې شرایط ورته معلوم نه دي. نو دا چې ته د یو چا څخه کندهار کې پوښتنه کوي بیا دلته ماته راځي امام صاحب دغه مسله سره کم ده، ماته خو د دې شرایط معلوم دي، بیا چې زه درته فتوا درکوم ولا ماته خو کوټه کې عالم دسه ولې صحیح ده. بیا چې هغه نه د پوښتنه کړي بیا مانه ولې پوښتنه کوي چې پاګه باندې ستا اعتماد جوړ شوی دی، هغه عالم د صحیح د پاګه باندې عمل وکړي بیا ماته مرزه او چې ماته راځي نو بیا دغه نه ولې پوښتنه کوي. خو زه هم کته ته جواب درکوم د الله او د رسول مطابق به تا ته وایم د دې شرایط او حواله په نظر کې نه سونو. بیا هم زه تاسو ته دا وایم چې د دې علماء باندې خپل اعتماد جوړ کړئ او هیڅ کله تاسو ان شاء الله نه گمراه کوي. تاسو ته به ماګه حقيقي مسله بیانوي د ماګه مطابق خپل احکام باندې عمل وکړئ. انټرنیټ، فیسبوک، واتس اپ او دغه شان مسلمانانو مرجع د دین نه ده. کته په ګوګل کې یو سوال ورکې تا ته بزر جوابونه راشي مګر ته تشخیص نشي کولای چې دا جواب د چا دی، زه په کوم یو باندې عمل وکم. ځکه موږ ته کله کله مسالم داسې راځي چې ما انټرنیټ کې سرچ وکم ماته داسې ویلي. څو ورځې مخکې یو خور ما نه پوښتنه کوي چې زه د شپې 2 بجې تهجد ته پاسېږم خو بیا هم را باندې سحر کېږي تهجد مې نه خلاصېږي، زه څه وکم؟ نو مال چې ته د شپې 2 بجې پاسېږي او سحر هغه کې تقریبا 15 باندې سلور سحر کې د یا شل باندې سلور بجې وي، نو دومره وخت ته په 2.5 ساعتو کې خپل تهجد اتر رکعاته نشي پوره کولای. ته به حتما ډېر اوږده سورتونه وای وای نه خو هغه زما عدد نه پوره کېږي. مال کوم عدد نه پوره کېږي؟ وای په هر رکعت کې یو سل سوار لزل قل هو الله احد نه پوره کېږي، یو سل او سوار لزل قل هو الله احد لوستل په هر رکعت کې دا نه پوره کېږي. نو ما ولته ول یو سل سوار لزل قل هو الله احد ولې په هر رکعت کې؟ وای ما انټرنیټ کې کتل ته دا نوشته کړو. اوس خدای په کې چې انټرنیټ کې به دا خبره چا نوشته کړې وي چې په هر رکعت د تهجد کې یو سل سوار لزل قل هو الله احد ولا 114 بار قل هو الله احد بخون در هر رکعت تهجد. نو دا خبره دغه بیچاره تهجد ته پاسېږي د دزله تهجد سکت ور کړی. دا نه قران کې شته نه حدیث کې شته. تهجد د اتر کتل مونږ د چې هر څومره ته اسانه ویل ولا اوګد صورت ولې لن صورت ولې یو ځل قل هو الله وای 2 ځل وای 3 ځل وای خپل میل مطابق خپل مزاج مطابق خپل د راحت مطابق د وخت مطابق تهجد وکړه. اما دغه یو سل سوار لزل لوستل دا په هیڅ کتاب کې نشته. نو دا هماغه جاهلانه فتواګانې دي چې په انټرنیټ کې شته او هر څړی ورته رجوع کوي. هماغه به دلیل مونږ ته نشي چې انټرنیټ ماته داسې وایي فلانه راته داسې وایي. په همدغه اساس باندې مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته د قیامت د نوکو څخه یو دا بیانوي چې ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء. الله عز وجل په آخره زمانه کې دغه علم پورته کوي. علم به د منځ شي حقيقي علم، مګر دغه علم داسې نه دی چې د علماو د زړونو څخه به ووځي، خو داسې دی چې علما به وفات کېږي. اگر رباني او حقيقي علما به وفات شي، یو عالم چې رباني او حقيقي وفات کېږي بیا د هغه ځای څوک نشي د کولای، دغه تشه خالی پاتې کېږي. هغه لیول باندې او هغه معیار باندې عالم بل نه پیدا کېږي چې دغه خلا ډکه کړي. بل عالم وفات کېږي بل وفات کېږي، نو دغه علم د علما وفات سره ځي.
په هغه سوي علما نه پاتې کېږي، ورو ورو کمزوري 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 پاتې کېږي. داسې وخت به راشي چې خلک به بیا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلک به ځان ته جاهلان علما ونیسي. په جاهل انسان باندې چې دی به د قرآن په الف او ب باندې خبر نه وي، د شریعت په الف او ب باندې به خبر نه وي، دا به د دوی مفتی شي، دا به د دوی عالم شي، دا به د دوی قومي مشر شي. بیا به خلک خپل فتواګانې دوی نه اخلي، هره خبره کې به همده توجه کوي، فلاني صاحب دا کار شوی د څه حکم، دا کار شوی د څه حکم. دغه خلک به بیا څه کوي؟ فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. دوی به بې علمه فتواګانې ورکوي، خپل ځان به هم ګمراه کوي، نور خلک به هم په ګمراهۍ کې اچوي. بې علمه فتوا به ورکوي، خپل ځان به هم هغه هلاک کوي، ځکه دغه ناروا فتوا ګناه به په غاړه اخلي، او بل انسان ته چې ناروا فتوا ورکوي هغه به ناروا عمل کوي، نو خپل ځان هم ګناهګار کوي، هغه هم ګناهګار کوي. تقریبا اوس وخت کې مسلمانانو موږ تاسو هم دغسې یو محیط کې ژوند کوو. ما ته بار بار همدا سوالونه راځي، دغسې یو مشکل پېښ شو، بیا فلاني راته داسې ویلې، خو دغه فلاني نه ته ولې پوښتنه کوې؟ دی د شریعت عالم دی، د کوم مدرسې نه فارغ شوی دی، د شریعت کوم کتاب یې لوستلی دی، د قرآن کوم تفسیر یې لوستلی دی، د پیغمبر کوم حدیث یې لوستلی دی، خو دا خو ستا غوندې یو عادي شخصیت دی، یا به کوم بل علم کې مسلک هم لري یا به نه لري، نو ته د ده نه ولې پوښتنه کوې؟ خو دی چې تا ته فتوا درکوي خامخا به همدا رقم تا ته ناروا غلطه فتوا درکوي، ځکه هغه خپله بیچاره نه پوهېږي. نو ډېر ځله دا خبره مونږ ته کېږي، او دغه خبره ما بیا درته وي، فلاني راته داسې ویلې، ما داسې یو کار